د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون نهم لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د عددونو د مقامي قیمت پیژندل دي. ګرانو زده کوونکو، تاسو پوهیږئ چې هر عدد خپل ځای لري او دا ځای د هغه عدد ارزښت ټاکي. د دې لپاره چې د عددونو مقامي قیمت درته واضح کړم، راځئ چې د درویشت عدد ته وګورو. په دې عدد کې هغه شمیره چې په راسته طرف کې ده یویز دی. دلته درې یویز دی. هغه شمیره چې د یویزو څخه یوه درجه لوړه ده لسیز دی. دلته دوه لسیز دی او د شلو معنا لري. اوس که موږ یو لوی عدد واخلو لکه 245، نو 5 یویز دی، 3 لسیز دی، د 10 معنا لري، 2 سلیز دی، د 200 معنا لري. دلته عدد 245 دی. هر شمیره خپل ځای او ارزښت لري. د سلیزو په ځای کې 2 دی چې 200 ته اشاره ده. د لسیزو په ځای کې 3 دی چې 10 ته اشاره کوي. د یویزو په ځای کې بیا 5 دی چې 5 ته اشاره کوي. اوس به تاسو جوابونه ووایاست. راځئ چې دا عددونه وګورو. لومړی په 47 کې کوم عدد یویز دی او کوم عدد لسیز دی؟ آفرین. زده کوونکي په ترتیب سره جوابونه داسې وایي چې 9 یویز دی او 4 لسیز دی. ډېر ښه. اوس د 156 په اړه غږیږو. کوم عدد سلیز دی؟ کوم عدد لسیز دی او کوم عدد یویز دی؟ زده کوونکي په ترتیب سره جوابونه وایي. لومړی 1 سلیز دی، 5 لسیز دی او 6 یویز دی. آفرین ګرانو زده کوونکو، ستاسې ټولو جوابونه سم دي. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به تر نوي پورې د 2 رقمي عددونو جمع کول زده کړو. په مخه مو ښه.